السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لجناب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم څخه روایت دی. جابر بن عبد الله رضی الله عنه مبارک وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حجۃ الوداع کې هغه اخرنۍ حج وو. په عرفات کې خطبه وویله، بیا یې د امت ته دا پیغام پرېښود که څوک د امتي ځان بولي دغه پیغام د عملي کړي او که امتي ځان نه بولي نو بیا هغه دپاره قبر او دوزخ بس دی. اتقوا الله فی النساء، ای امته، خطاب امت ته کوي، واتقوا الله فی النساء، وبېرېږئ په خپلو ښځو کې، وبېرېږئ، تقوا وکړئ په خپلو ښځو کې، د الله څخه وبېرېږئ په خپلو ښځو کې، پر د خپلو ښځو قناعت وکړئ، زناوې مه کوئ، پر د خپلو ښځو ظلمونه مه کوئ لکه پښتانه. فإنکم اخذتموهن بأمانة الله، دا یو امانت دی ستاسو سره. ته فکر وکړه ژوندی انسان ستا تر لاس لاندې دی، ته یې څوک؟ ستا او د نارینه او د ښځې فرق څه دی؟ هغه هم د الله بنده دی، هغه هم د الله بنده دی. دا چې د بل لور ده نو ستا تر اطاعت لاندې د ستا خدمت کوي، نو ته بیا جواب ظلم او جبر ورسره کوې. نو وایي فإنکم اخذتموهن بأمانة الله، تاسو دې اخیستې دي په امانت د الله سره، په ورځ قیامت حساب در سره کېږي ای خاونده د ښځې. واستحللتم فروجهن بکلمة الله، دغه د دې فروج او ستاسو فروج سره حلال شوي دي. ګوره یو سړی د یوې نجلۍ سره یو څو خبرې وکړي، څه ډول ډنډورې څه کیسې څه خو لیکن دلته شپه ورځ د دوی پټ تعلقات وي د خاوند او د ښځې، هېڅ مشکل نه پېښېږي. بکلمة الله تعالی ستاسو فروج حلال وګرځېدل. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فإن لكم عليهن أن لا يطئن فروجكم أحدا تكرهونه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ستاسو پر دې دا حق لري چې تاسې عزت او احترام دی وکړي او له داسې چا سره تعلقونه وساتي چې تاسو خوښه نه وي. فإن فعلن، که دې داسې پیل وکړي چې بد کار یې وکړي، معیاري ښځې شروع کړي، فاضربوهن ضربا غیر مبرح، وهیستې خو داسې تکلیفجنې مه وایي. ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف، د دې په تاسو باندې رزق کې ښه رزق به ورکوئ، وکسوتهن لباس به ورکوئ بالمعروف روا سره. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه روایت دی. حاکم بن معاویه د خپل پلار روایت کوي چې انا رجلا سأل رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه یو چا پوښتنه وکړه، ولما حق المرأة علی الزوج، د ښځې حق پر زوج باندې شته که نشته؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یطعمها اذا اطعم ویکسوها اذا اکتسى، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي خوراک شک او اغوستل به پوره کوي. ولا یهجر الا فی البیت، هجرت به نه کوي د ښځې د خاوند په مابینځ کې، که خوابتیا راسي هغه به هلته ځای به ورڅخه جلا کوي، د خونې څخه به لا نه ورڅخه وځي، هجرت به نه کوي ځینې. ولا یضرب الوجه ولا یقبح، نه دي پر مخ باندې وي او نه دي بد ورته وایي، نه دي زوروي. زموږ د خوله بده مرغه په کلو کلو معاینې ته ورځندې سوي نه دي، معاینې ته وایي چې بس ځه ته طلاق یې بل مېړه وکړه. د ظالم زوی خو د هغې د حسن، د هغې کمال، د هغې وجدان د ټول هغه ناقص کړي، اوس دا څنګه بل مېړه وکړي؟ نو کونډې ته خو هېڅوک ځان نشي ښه کولی. وایي زه چې غواړم خو ځوانه نجلۍ به وغواړم، زه کونډه څه کوم؟ زه طلاق شده څه کوم؟ طلاق شده ښځه چې طلاق شوي هغه څوک زړه ورته ښه کولی شي؟ که هغه هر څونه مظلوم وي، هر څونه نیک وي، هر څونه ظالم مېړه ورباندې تېر شوی، د ظلم په خاطر هغه پرېښي، خو لیکن خلک ښځه ملامتوي، وایي دې لکه چې بد افعال درلوده چې زاړه خاوند طلاق کړه. نو تا د دې ژوند ځواني عمر ټول ور برباد کړي، ظالم اوس یې طلاق کوې. د خدای څخه لږ وبېرېږه، لږ خو ایمان در قوي که په زړه کې ایمان لري که نه لري. څه عجیب انسان یې. داسې ناولده حالات د ما سره خلک شریکوي، که ښځینه دي که نارینه دي، خو زما ډېر زړه درد وکړي. 15 کاله چې هغه زړې معاینې در سره تیر کړو، هغه د غربت او هغه د مسکنت هغه ژوند در سره تیر کړ،
نن چې ته خارج ته ولاړې یا سعودي ته ولاړې یا جرمني ته ولاړې یا امریکا ته ولاړې په ډالرو په ریالو باندې دې نس ډک سو جیب دې ډک سو دلته دې پردۍ لڅ نجونې ولیدلې پردي هلکان دې ولیدل نن به خود ستا پر اخړې پړې پښتنې باندې زړه نه کښېني نن به خود ته طلاق ورکوې ظالمه یو ورځ خو ستا هغه د ډالرو د ریال مایني چې تا غوښتي دي هغه یې شایچره چې ته کوې دا به یو ورځ بیا حساب الله جل جلاله ورسره وکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه روایت دی ویل المسلم اذا انفق نفقته على اهله رسول الله صلی الله علیه وسلم کې څوک خپل مایني اولادو ته یو شی راوړي نفقه ورکوي او يحتسبها كتب له صدقه وای دا به د خیرات کې ولیکل شي اندې د ثواب په نیت باندې ورته راوړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دینار اعطيته في سبيل الله هیڅ په جهاد کې ورکوي ورکوي دا ډېر اجر لري او یو چې مسکین ته ورکوي او دینار انفقته على اهلك او رسول الله صلی الله علیه وسلم کم پیسې چې پر اهل تب مصرفه د اعظمها اجرا دا ډېر اجر لري او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک خروات عاشر او دلتنا مبارک وای که څوک شک کوي هغه کافر دی هغه دی بیا المنذ روزانه نه چې ضرورت یې نشته وای خیرکم خیرکم لاهله فتاس کی شه هغه دی چې شد ماینه سره یي وانا خیرکم لاهل ز خیر تاسم هغه په اهل کې زر رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر شکوم موږ پښتانه خو بارا د ماینه سره په تعلقات شرمیږي کماینه خشم ورته وکي کده په سکانو نه ولا باران بیا دی وای زخنه بی غیرت دغه چې په ماینه پسې ډنګي راقصتي بی غیرت دغه چې د ماینه سره په خپل کلاس چې ولي دنیا په خبري وزيدي طلاقوم پلان کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه محترمینو د دې خپل اهل سره شو په دنیا کې ځان شکوي په نيز د الله په آخرت کې ځان شکوي د خپل اهل سره شو کې راځي چې ماته کې سونه او داسې اندغه راغلي داسې کې سونه ماته راغلي دي چې خاوندان شدي په شراب باندې روزدي او خاوندان شدي په زنا باندې امر کوي او خاوندان د شو سر لواتتونه کوي او خاوندان شو ستوي په تنان ول نه راته غوندي سرونه ول نه راته پرې کوي ودي دا ماډرني شدي ویني دغه ځوانانو ته موږ وایو چې ورځ راتلون کیسه بیا به علی حساب بسرو او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ان المرأه كالضلع شذ دید لك پشتي کجا پشتي کې کجایه کسرته ومتیږي او کې په خپل حال پرېږدي نور کژواله راوړي نو چې به گزاره ورسره کو د رسول سره به اغلج مدونه به مخهم نور کو چې مرادي بیا بازارو ته وځي او داسې به نوم نه کو لکه د خارج کې کوم او یا په افغانستان کې کوم پښتانه ورونه دي چې هغه ډیر ظلمونه په شوزو باندې کړی دي کتاب الاداب د امام بهقی رحمۃ علیه صفحه و 50 رقم د حدیث 55 باب نمبر 55 السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته